محترم حاضرینو، د جمعې مبارک ورځ ده، د روژې مبارکه میاشت روانه ده. ستاسو په حضور کې ما د قرآن کریم د یو آیات تلاوت وکړ چې الله تعالی د قرآن کریم دی آیات کې انسانانو ته د دې میاشتې او د روژې د نیولو مقصد او غرض بیانوي. الله تعالی انسانانو ته د قرآن کریم په دې آیات کې د یا ایها الذین آمنوا په الفاظو ویناو خطاب کوي. د الله تعالی دی خطاب کې ډېر زیات محبت او د انسانیت سره ډېره مینه او شفقت ښکاره کیږي. ځکه مفسرین حضرات لیکي چې دا آیات او دا خطاب الله تعالی د رښتې په الفاظو ذکر کوي. یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، اے هغه خلکو چې تاسو پر ما باندې ایمان راوړی دی، اے هغه خلکو چې تاسو زما بندگان ځان بولئ او زه مې په خدایي ځان له منلی یم. لکه عام طور زموږ او ستاسو عرف و معاشره هم داسې ده چې کله یو سړی چاته وینا کوي نورو خلکو ته خطاب کوي، نو د خطاب یو شکل دا دی چې هغه سړی په نامه باندې یاد کړي. دا د عامو حالاتو وینا او خطابي. او کله کله خطاب هغه سړی و نورو خلکو ته د یو قرابتو د رشتې په الفاظو باندې وکړي. او د قرابتو د رشتې په الفاظو باندې خطاب وینا دا په خاصو ځایو کې کیږي. لکه به د دې زه نور تاسو ته لږ وضاحت پیش کم چې کله پلار د زوی سره خبره کوي او زوی ته خطاب کوي، چې کله د پلار د زوی سره عامه زندگی عام حالاتي، نو بیا خو پلار زوی په نامه یادوي، یا محمد یا عبدالله سړی هغه کار وکړه. نو دا د پلار د زوی سره عامه زندگی په عامو اوقاتو کې پلار زوی ته عامه خبره کوي او زوی په عام نامه باندې یادوي. لیکن چې کله د پلار د بچی سره مینه راسي او ډیر شفقت او پر دې بچی باندې ډیر محبت، نو دې وخت کې بیا د قرابت په الفاظ ورته بچی دا کار وکړه، ورته زوی دا کار وکړه، ورته زویکۍ دا کار وکړه. دا ښکاره خبره ده چې دې دویم خطاب کې، دې دویمه وینا کې، په دې دویم شکل رابللو کې چې د پلار د بچی سره څومره مینه او محبت ښکاره کیږي، په هغه اول کې چې دی په نامه باندې یاد کې هغه مینه او محبت نه معلومیږي. خو زه دا وایم چې د دې حقیقت سره هغه څوک ولد دی، دا حقیقت د هغه چا دماغ له راځي چې کوم څوک د دې جذبې سره اشنا او ولدي، چې ماته یو څوک د زوی په نامه ووایي، چې ماته یو څوک د بچی په نامه باندې ووایي، چې ماته یو څوک د زویکي په نامه ووایي، ماته څومره لذت و خوند دی. او بیا چې کله په معاشره کې زه سترګې رغړوم او زه داسې څوک نه وینم چې هغوی ماته د بچي په نامه وایي او ماته د زوی په نامه باندې ووایي، بیا د دې لفظ د اورېدلو زما سره څومره ارمان او پر دې باندې زما څومره افسوس. حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی بچی ورکړی و. حضرت اسماعیل علیه السلام الله تعالی پر 92 کاله عمر باندې ورکړي. حضرت ابراهیم علیه السلام د دې بچی غالبا 2 شپېته یا 4 شپېته کاله په دعا باندې غوښتنه کوله. چې کله پر 92 کاله باندې الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام ته بچی ورکړي، د ابراهیم علیه السلام د دې بچی سره ډېره مینه او ډېر محبت او ډېر ورته ګران، ځکه د ډېرو دعاګانو د ډېرو غوښتنو څخه وروسته بچی راغلی. چې کله د بچی عمر 9 کاله ته ورسېدی یا 6 کاله ته ورسېدی، چې کله بچی زغلی د پلار سره او د پلار سره مرسته کولی سي، د پلار کومک کولی سي، د پلار په خبره پوهیږي، د پلار مطلب سرته رسولی سي، نو حضرت ابراهیم علیه السلام باندې امتحان راځي. لیکن امتحان په دنیا کې بقدر ایمان نی، چې ایمان کې څومره مضبوطی، امتحان هم دغومره لوی راځي پر انسان. حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی ورته دا بچی ذبح کا، په خپل لاس چاړه پر غاړه ورتېره کړه. د حضرت ابراهیم علیه السلام عقل کې منی کې نه منی، د حضرت ابراهیم علیه السلام ذهنیت دې ته تیار دی یا نه دی تیار، لیکن چونکې د الله تعالی د طرفه فیصله ده، نو د اختر په مبارک ورځ ابراهیم علیه السلام بچی دې درې لګی چې هلته بغیر د تورو کاڼو سه او بغیر د جګو غرو سه او بغیر د خاموشۍ سه او بغیر د یو خړې فضا سه بغیر نور څه نه. حضرت ابراهیم علیه السلام عمر 98 کاله ته رسېدلی دی.
د بچی عمر 9 کاله یا 8 کاله یا 6 کاله دی. نو ابراهیم علیه السلام هغه بچی د یو غره په کنج کې کښېنوي او په خپل لاس باندې هغه بچی ته پر ډبره باندې چاړه تیروي. او دی وخت کې د ابراهیم علیه السلام هغه جوش، هغه مینه، هغه محبت د بچی سره پای ته ورسېده، انتها ته ورسېده. دی وخت کې ابراهیم علیه السلام بچی ته څه وایي؟ یا بنی انی ارا. دا نه ورته وایي چې اسماعیل ما په خوب کې دا لیدلی دي. اسماعیل الله تعالی ما ته دا ویلی دی چې زه به نن تا ذبحه کوم. دی وخت کې ورته یا بنی انی ارا فی المنام، ای بچی ما په خوب کې دا لیدلی دی چې زه به نن تا ذبحه کوم. نو دی وخت کې چونکې د ابراهیم علیه السلام د بچی سره محبت، د بچی سره مینه، د بچی سره شفقت او د بچی محبت د پر زړه باندې راګرځېدلی دی. نو دی وخت کې دی دا بچی په نامه نه یادوي، بلکې دا ورته وایي بچیه، زویه، زویکیه، ما خو په خوب کې دا لیدلی دي چې نن به زه ستا پر غاړه چاړه تېروم. نو مقصود مې دا دی چې کله د پلار د بچی سره ډېره مینه راس او پلار د بچی سره ډېر راضي او پلار بچی ته یو د شفقت او د محبت خبره کوي، نو په دې وخت کې بیا بچی په نامه نه یادوي، بلکې بچی ته هغه د قرابت خبره کوي، ورته وایي بچیه، ورته وایي زویه، ورته وایي زویکیه، ورته وایي پلانکی چې دی د کوم ناز نوم ورباندې ږدي په هغه نامه باندې یادوي. نو الله تعالی چې کله انسانانو سره خطاب او خبرې کوي نو 2 شکله خبرې دي. کله کله انسانانو ته الله تعالی قرآن کریم کې یا ایها الناس، ای انسانانو، بس دا عامه خبره ده. لیکن چې کله د الله تعالی د انسانانو سره ډېره مینه او محبت راسي نو ورته یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو، دا خبره درته کوم. او دا د الله تعالی د محبت الفاظ دي او دا د الله تعالی د شفقت الفاظ دي. بنی اسرائیل ته الله تعالی یو ځل په دې الفاظو باندې خطاب وکړي. بنی اسرائیل دومره خوشحاله سو دستی ناره کې نحن ابناء الله و احباؤه، موږ خو د الله تعالی زامن سو، موږ خو د الله تعالی محبوب انسانان سو. لیکن قرآن کریم کې د دې امت انسانانو ته په دې الفاظو الله تعالی اتیا ځای خطاب کوي. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، اے مؤمنانو. مفسرینو دا لیکلي دي چې کوم ځای کې الله تعالی د انسانانو ته ډیره د محبت ډکه خبره پیښوي او هغه خبره کې د دې سره ډیره همدردي، د دې سره ډیره غمخواري، او هغه خبره کې د دې ډیره ګټه او هغه خبره کې د دې ډېر لوړه مرتبه پیدا کولی، نو په دغه ځایو کې الله تعالی په یا ایها الذین آمنو دې ځان ته متوجه کوي. اوس دې ځای کې چې الله تعالی په دې آیات کې انسانان یا ایها الذین آمنو باندې ځان ته متوجه کړ، الله تعالی څه خطاب ورته پیشي، څه خبره پیشي؟ الله تعالی ورته یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے مؤمنانو، اے هغه خلکو چې پر ما باندې ایمان لرئ، زما د طرفه پر تاسو باندې روژې فرض دي. کتب علیکم الصیام. اوس د انسانانو په ذهنو کې بدستی داراس چې روژه څه معنا؟ د روژې خو دا معنا چې ته به خوراک پرېږدې، د روژې دا معنا چې ته به اوبه پرېږدې، د روژې دا معنا چې ته به نور ځان له راحت پرېږدې، او چې کوم ستا جنسي خواهشات دي، شهواني خواهشات دي، د هغې څه به ته ځان ګورې. نو انسانان په دې تصور کې سي چې یاره زموږ څه یو خطا سوې ده، زموږ څه زموږ رب ناراضه سوی دی، او زموږ څه د الله تعالی یو نافرمانی سوې ده چې الله تعالی پر موږ دا کنټرول او پابندي کښېښوله. الله تعالی د هغې جواب دستي ورکوي، نه کما کتب علی الذین من قبلکم. خلکو دا د ناراضګۍ خبره نه ده، دا د نافرمانۍ خبره نه ده، بلکې دا عبادت دی پر تاسو باندې، دا د مخکینی امتو څخه په تسلسل در تاسو پورې را روان دی. کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه ستاسو مخکې امتونو باندې ما دا عبادت یې شوی. د حضرت آدم علیه السلام سوونې سي در دې امت پورې داسې امت نه دی سوی چې پر هغې د روژې حکم نه دی ښول سوی، بلکې په ورځو کې به اختلاف و، د چا هغې لږ، د چا هغې ډېره، په اوقاتو کې به اختلاف و، د چا هغې یو وخت و، د چا هغې بل وخت و، لیکن در ننه پورې یو امت بغیر د روژې څه نه دی سوی، پر هر امت روژه ده. مخکینی امتوت کې به انسانانو ته د صبر حکم ورکول کېدی، او قرآن او پیغمبر علیه السلام الصبر نصف صوم، صبر هم نیم روژه ده، روژه نصف صبر دی. نو دا داسې نه ده الله تعالی ورته وایي چې زما ستاسو څه ناراضګي راغلې ده
بلکې دا زما ستاسو سره خیر خواهی دا محبت دی. زه د خپل محبت او خیر خواهی په خاطر پر تاسو باندې دا حکم ایږدم. دی حکم کې څه غرض دی؟ الله ورته لعلکم تتقون. الله وایي زما امید دا دی چې د روژې په نیولو به تاسو تقوادار سئ. ځکه روژه کې د انسان خوراک پاته سي، روژه کې د انسان څه اوبه پاته سي، او روژه کې د انسان زندگی په مشکلاتو کې راسي چې د انسان په جسم کې کم جسمانی قوت دی، د انسان په جسم کې کم شهوانی قوت دی، د انسان په جسم کې کم سرکشي ده، هغې د دې خوراکو پرېښولو د اوبو پرېښولو په خاطر هغې لږ په کنټرول کې راسي، په کمی کې راسي. د دې بجای چې د انسان کم روحانی قوت دی هغې په لوږه سره د انسان په بدن کې راځي، نو ستاسو روحانی قوت به مضبوطه سي، شهوانی قوت به کم سي، او د سرکشۍ چې کومه ماده ده په تاسو کې هغه به کمه سي. د دې په مقابل کې چې ستاسو کم روحانی قوت دی چې د لوږې او د تندې په خاطر د انسان په مزاج کې زیاتیږي، دا به در سره زیات سي. او چې کله د انسان شهوانی قوت کم سي، جسمانی طاقت کم سي، او د دې په مقابل کې روحانی قوت زیات سي، دې ته زموږ په دین کې تقوا وایي. نو الله تعالی ورته لعلکم تتقون، تاسو به تقوادار سئ. دې کې د انسان روحانی قوت څنګه مضبوطیږي؟ حضرت عمر رضی الله عنه قسم خوري چې کله کال 11 میاشتې پر ما باندې روانې، زه چې د الله تعالی عرش ته ګورم نو ما ته داسې رامعلومېږي لکه د خونې چت. لیکن چې کومه 12مه میاشته پر ما راسي او زه په روژه کې یم، نو بیا قسم خوري زما په خدای قسم زما روحانیات دومره مضبوطه وي چې د الله پر عرش باندې نوشتې داسې وینم لکه زما پر ورغوي چې لیکلي. دې کې د انسان روحانی قوت مضبوطه کیږي. حضرت عمر رضی الله عنه وایي چې په 11 میاشتو کې زما نظر د کور په احاطه کې راګرځي، زه نور څه نه وینم، بس چې در سترګو در نظر رسیږي در هغه څه. لیکن چې کله زه په حالت د روژې کې یم، دا یو چې دا ټوله کائنات ماته د شی په شکل په خدای قسم زما روحانی قوت د شرق صدر غربه پورې دید کولای سي، او د جنوب صدر شماله پورې دید کولای سي. وایي چې کله پر ما باندې 11 میاشتې زمانه نو شیطان ماته دوکه را کولی سي، شیطان ماته د ګناه وسوسه را اچي، او ډېر ځله زه د شیطان مقابلې ته مجبوره سم، د هغې څه ځان محفوظه کوم. لیکن چې کله د روژې میاشت راسي، ورته په خدای قسم شیطان زما په منګولو کې داسې راسي لکه 15 کلن ماشوم چې د چا په لاس کې، هغې زما دومره په قبضه کې سي، هغې دومره ما په کنټرول کې اخستی، هغې بیا زما دومره په قید و په دام کې راسي، هغې بیا ما ته دوکه نسي راکولی، هغې سره زما د مقابلې نوبت نه پیښیږي. الله تعالی ورته لعلکم تتقون. د روژې مقصد دا دی چې تاسو کې تقوا راسي او تاسو روحانی قوت مضبوطه سي، چې په 11 میاشتو کې تاسو شهوانی قوتونه، سرکشه ماده او تاسو جسمانی حالات په کم قوت کې راغلیو پر هغې باندې کمی راسي، د دې په مقابل کې روحانی قوت را مضبوطه سي. بعض مفسرین د دې لعلکم تتقون بل ترجمه کوي، لعلکم تتقون چې تاسو کې تقوا راسي. هغې د تقوا معنا دا لیکلی ده چې ستاسو په دماغو کې د انسانانو سره همدردي پیدا سي. ځکه بهترینه تقوا دا ده چې سړی د ځان دپاره څه غواړي، د مسلمان ورور دپاره هغه وغواړي، او دا د انسان د تقوا زندگی. تقوا دا معنا چې ستاسو سره د غریبانو احساس پیدا سي، چې پر ما باندې 1 میاشته خوراکه کمه ده، پر ما باندې 1 میاشته اوبه کمې دي، او 1 میاشتې خوراکي او اوبو کموالی دې زه ډېر په مشکلاتو کې اچولی یم، او زما زندګي ډېره مشکله ده. نو پر غریب باندې 12 میاشتې د غومره کمی دی چې ستا په ذهن کې د غریب د حالاتو احساس درسي، او تا په خپل دماغ کې د غریب مدد او کومک کولو ته کمر بسته سي. حضرت جنید بغدادي رحمه الله متعلق راځي چې د هغې به د ژمي د بغداد کې د ژمي په یخه شپه به راووتی، او د باندې به بغیر د درانه لباس او د یخ د دفاع د لباسه بغیر به صرف په 2 جامو کې د باندې یخ ته ناست. یو ورځ یو مرید ورته وایي حضرت ستا سره خو هر څه ستا، ستا سره پوستین ستا، ستا سره چپنه ستا، ستا سره هر ستا، ته ولې په یخ کې د باندې ناست یې؟ دی ورته وایي بچی د دې غریبانو احساس د ځانه سره پیدا کوم. بغداد د غریبانو ډک دی، او د هر غریب سره د یخ د دفاع لباس نسته.
نو د هغې احساس د حالاتو احساس به زما په دماغ کې څنګه راځي؟ داسې به راځي چې زه په خپله یو ځل د یخ سره مخامخ سم. نو ځکه هغوی به همیشه یخ ته ناستو په دې خاطر باندې چې د غریبانو د تکلیفونو احساس وکم او زما زړه کې د هغوی سره د همدردۍ او د کومک او د مدد جذبه پیدا سي. نو په دې خاطر باندې بچی زه دلته ناست یم. نو لعلکم تتقون چې تاسو باندې یوه میاشت لوږه راسي نو تاسو به د غریبانو په حالاتو باندې خبر سئ چې پر هغې باندې ټوله زندګي لوږه ده او چې کله د غریبانو حالات ستاسو په دماغ کې رالی نو ستاسو په دماغو کې به د هغې سره د امداد کولو د کومک کولو جذبه پیدا سي او تاسو به د هغې جذبې ته تیار سئ او د غریب سره کومک کول او د هغې جذبه پیدا کول او د هغې مدد ته تیارېدل دا بهترینه تقوا ده. نو ځکه لعلکم تتقون چې تاسو کې تقوا پیدا سي. روژه د دې دپاره ده. بعضې محدثین د دې بله ترجمه کوي، هغه وایي مفسرین هغه وایي لعلکم تتقون د دې معنا دا ده چې تاسو کې تقوا راس. په دې کې پر یهودو پر نصاراو تعریض دی. تقوا دا معنا چې الله تعالی څنګه در باندې فرض کله دا روژه دغسې ونسئ، د خپلو خواهشاتو د ضروریاتو مطابق په روژه کې بدلون مه کوئ. لکه یهودو و نصاراو د خپلو خواهشاتو مطابق په روژه کې بدلون کوئ، د هغې روژه الله تعالی ته منظوره نه وه. نه، تاسو به تقوا کوئ، د هغې د حالاتو څخه به ځان ګورئ. تقوا معنا فریض، د هغې د حالاتو څخه به پرهیز کوئ. حضرت سعید ابن جبیر رضی الله عنه یو روایت را نقل کوي چې زموږ څخه مخکې چې کوم قومونه و د هغې روژه ډېره زیاته وه چې نن ماښام به روژه ماته سوله، د ماښام د لمانځه بعد چې به د سړي صرف سترګې سره ورلې بیا به دوباره روژه شروع در بل ماښامه پورې. ډېر ځله به هغه روژه 20 ګنټې 24 ګنټې 22 ګنټې ته رسېدله او ډېره زیاته به راله کله کله روژه. زموږ په ابتدا د اسلام کې هم پر دې امت باندې روژه ډېره زیاته وه چې کله به روژه ماته سوله د هغې څه وروسته چې به سړی بیده سو د بیدودو څه وروسته روژه شروع بیا به در بل ماښام روان. په انصارو کې یو صحابي دی قیس بن سرمه الانصاري، غریب صحابي دی او په رنګ باندې تور صحابي دی او ټوله زندگی شپانه دی او د پسو د کلي رمه پیایي. د روژې مبارکه میاشت ده، د مدینې منورې ګرمي ده چې کله سهار پسونه بوتو رمه روانه کله مازدیګر له په ګرمي کې ګرځېدلی ډېر سخت تږی دی او د تندې په حالت کې رالی کور ته چې کله روژه مات وخت سو اذان وسو نو زنانې ته وایي چې زما د روژه مات دپاره څه بندوبست. هغې چې د غریب رنګ ته وکتل د ډېرې تندې او لوږې سره رنګ بدل دی. باره یې منډه کله دی ډېر ستړی هم دی چې کله یو اوبو نفقه او شی څه ورته برابرول دا سر دی څنګه دی بالښت ته داسې ایله کړی دی چې دا راله دی بید سوی دی. باره د دې غریب د خله څه یو چیغه وختله وا خیبة لک، سړی تباه سوې، سړی هلاک سوې، سړی برباد سوې. اوس خو د سبا ورځې روژه بیا در باندې لازمه سو. نو چې کله هغه سړی بیده سو بس هغه سړي هغه روژه مات نه وکړي. د خوب په وجه باندې د ده روانه روژه بیا روانه سو. دویمه ورځ چې کله ورځ ور باندې راله نو د ډېرې تندې او د ډېرې لوږې سره ټوله ورځ بېهوشه دی. آخر هغه قریبانو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته راوستی چې د الله رسوله د دې سړي د مرګ خطره ده. پیغمبر علیه صلات وسلام چې کله پر هغې باندې پوښتنه کوي نو دې دوران کې الله تعالی د عرش څخه حضرت جبرائیل علیه السلام راوستی. حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام دا فرمان راوړي کلوا واشربوا حتی یتبین لکم خیط الابیض من الخیط الاسود. ای خلکو خوراک در هغه وخته وګورئ کوئ چې تاسو تور سپڼسۍ او سپین سپڼسۍ ځله جلا کولی سي. د دې صحابو به د پیشلمي پر وخت سپڼسیان راخیستي چې یاره دومره رڼا راښکاره سي چې موږ تور سپین درله پیچنو بر به خوله بندوو. لیکن پیغمبر علیه صلات وسلام ورته ویل د دې څه مراد د سهار سپېدې او د شپې شپه ده چې کله د شپې تیاریکه او د سهار سپېدې سره جلا کیږي. د یو ته خیط الاسود وایي د بل ته خیط الابیض وایي چې دا دوې ځله جلا کیږي. تر دې وخته پورې هم خوراک کولی سي هم څښل کولی سي. نو د هغه انصاري صحابي په قربانۍ باندې د هغې په برکت باندې د هغه شپانه په عزت او احترام کې الله تعالی د دې امت سره در قیامت پورې اساني وکړه چې بیا روژه دې امت ته لنډه سوله. نو حضرت سعید ابن جبیر وایي چې پر مخکینی قومونو باندې روژه ډېره اوږده وه
او ابتدایي دور کې پر دې امت باندې روژه ډېره اوږده وه. پر نصاراو چې کله روژه روانه کله 10 ورځې روژې وې پر هغې باندې، نو روژې به کله پر دې باندې په ګرمۍ کې راځي، کله به په یخ کې راتلې، لکه دلته موسمونه بدلیږي. دوی به سفرونه کول د خپل تجارت په خاطر، شام ته بتلو، نو یمن ته بتلو، لیکن د سفر په دوران کې به دوی ته روژه ډېره مشکله وه. نو اخر د ځانه سره فیصله وکړه چې تاسو راسئ دې روژه کې لږ تغییر وکړو. نو په خپل اختیار باندې هغه روژه صرف اور صرف د پسرلی په زمانه کې کښېښوله، چې بس د پسرلی زمانه زموږ د روژې دپاره مختصه ده، ځکه هلته موسم ډېر معتدل او برابري، د روژې په خاطر موږ ته تکلیف نه وي. لیکن د دې سره دا احساس ورسره و چې موږ خو ناجایز وکړو، تجاوز مې وکړ. نو باره ویل چې راسئ زموږ د تجاوز هغه پټی یې بولې، جبیره یې بولې، زموږ د تجاوز تلافي به په دې شکل باندې وکړو چې د 10 بجایه پر ځان باندې روژې 40 کړي، چې 40 به نسو، خو نسو به صرف په پسرلي کې. بیا د دوی یو بادشاه وفات کېدی، بیمار سو، نو دوی پر ځان باندې نظر دا کښېښوی که دې باچا ته الله روغ صحت ورکوي، موږ به 1 هفته نورې روژې نسو. چې کله باچا ته صحت ورکول سو، نو د دوی روژې 39 سوې. چې کله هغه باچا یو څه زمانه بعد وفات سو، نوی بادشاه رالی، نو هغې د خپل راتګ په خوشحالي کې 3 ورځې روژې نورې ورسره زیاتې کې 50 ته ورسېدې. بیا یو ځل د دوی پر مالونو باندې تباهي او هلاکت راتلی، د هغې تباهي او د هلاکت څخه د خلاصون په خاطر باندې دوی 10 ورځې روژې نورې پر ځان کښېښوې، نو 80 روژې یې کړي. نو الله تعالی ورته وایي انسانانو دې امت ته وایي چې پر تاسو خو روژې فرض دي، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه پر مخکینی قومونو چې فرض وي. خو لعلکم تتقون، الله وایي ستاسو په باره کې زما دا امید دی چې د ځان د طرفه به په روژو کې لاسوهنه نه کوئ، د ځان د طرفه به په روژو کې بدلون نه کوئ، خپل اختیارات به په روژو کې نه چلوئ لکه نورو قومونو چې چلول. نو لعلکم تتقون پر هغه نصاراو باندې تعریض کوي. نو ځکه د روژې مبارکه میاشته ده، الله تعالی پر انسانانو باندې دا تقوا په خاطر راوستلې ده. او چې کله پر قومونو باندې دا مبارکه میاشت رااله، حضرت فضیل ابن عیاض وایي چې زموږ قومونه به یدعون 6 اشهر ان یأتی بالرمضان، 6 میاشتې کال به دې ته دعاګانې کولې چې الله پر موږ باندې روژه راوله. چې کله به روژه 13 بیا به 6 میاشتې دا دعا کولې، وکانو 6 اشهر یدعون ان یتقبل منهم، چې الله چې موږ کومې روژې ونیوي هغه راڅخه قبول کړي. بس نو کال 12 میاشتې او 6 میاشتې به په دې دعا کې تېرېدلې چې الله تعالی پر موږ باندې په خیر او عافیت دا میاشت راورسوي. او چې کله به میاشته 13 شوله، بیا به 6 میاشتې په دې دعاګانو کې ورباندې تېرېدلې چې الله تعالی یې راڅخه قبوله کړي عبادات. ځکه هغه مبارکه میاشت او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ویل اذا دخل رمضان، چې کله دا میاشت را نوې سیره شروع شي. نو یو روایت کې راځي چې فتحت ابواب السما، د اسمان دروازې الله خلاص کړي. بل روایت کې راځي فتحت ابواب الجنه، الله د جنتونو دروازې خلاص کړي. بل روایت کې راځي فتحت ابواب الرحمه، الله تعالی د رحمت دروازې خلاص کړي. وغلقت ابواب جهنم، د جهنم دروازې بند شي. او وسلسله الشیاطین، الله تعالی شیطانانو ته قید ورواچي، او شیطانانو ته وایي چې تاسو به قید یاست، او هغوی په توق او په قیدونو کې راسي، په دې خاطر چې د دې امت د انسانانو روژې ور خرابې نه کړي. نو دې میاشته کې د الله تعالی د رحمت دروازې خلاص، دې میاشته کې د اسمانونو دروازې خلاص، دې میاشته کې د جنتونو دروازې خلاص، او دې میاشته کې د جهنمونو دروازې بند دي، او دې میاشته کې شیطانان په قیدونو او په توقونو کې بند پراته دي. خو د دې رحمتو د جنت د دروازو معلومات هغه چاته کیږي چې کم نیک بخته ته الله تعالی په دې میاشته کې د دنیا څخه د مرګ سفر ورنصیب کړي. چې کم څوک په دې مبارکه میاشته کې د دنیا څخه د مرګ په سفر باندې روان سي، نو هغوی ته بیا دا درک ورولګېږي چې دې میاشته باندې څنګه د جنتو دروازې خلاصې دي، څنګه د رحمتو دروازې خلاصې دي. زموږ دا عقیده ده د هغې سره چې صرف ایمان تیر کړي، الله تعالی په حساب کې اساني ورسره کوي. الله تعالی د قبر برای راست د جنت باغچه ورته جوړوي. د انسان د قبر څخه 2 لارې تللي، یو لار سیده جهنم ته تللې ده، یو لار سیده جهنت ته تللې ده، او انسان روح پر دې لارو باندې پرواز کوي. لیکن دا هغه مبارکه میاشته ده چې د جهنم کومه لار او سړک دا مکمل بند دي.
پر دې باندې د روح د تللو اجازت د الله د طرفه نه وي او روح د قبر څخه خامخا تکي نو چې دوی لارې دی بل لار نسته او یو لار بنده د تک ضرور پر دې بل لار باندې کیږي نو ځکه محدثین وایي چې دې میاشت کې څوک د قبر تورې کندې لورسي او صاحب ایمان الله تعالی دا ور سره کوي چې د قبر د جنت باغچه شي بس ځکه ډېرو روایتو کې دا راځي چې انسان ته چې کله زکندن راسي نو د زکندن پر وخت ډېر ځله د انسان فزه خولي کوي یا د انسان تندی لږ خولي کوي دا ولي کوي ځکه زکندن پر وخت باندې انسان ته د عبادت اندازه ورښکارس چې روژه د الله تعالی په دربار کې څومره قدر لري او تراویح د الله تعالی دربار کې څومره قدر لري او لمونځ څومره قدر لري او د دسه چې کومه کمزوري په تراویح کې سوې ده یا په روژو کې سوې ده یا په عباداتو په لمنځو کې سوې ده په هغې حسرت او افسوس په د باندې راسي د هغې حسرت او د افسوس په خاطر د پر دې پزه او تندي باندې خوله پیدا سي ځکه دی دا وایي چې کله لمونځ او تراویح د الله تعالی په دربار کې دومره قدر لري بیا خو کاش چې زه پیدا سوی وای د خپلې مور سره زه په دې لمانځو تراویح کې وای نن زه د دنیا سره رخصتېده ما د سجدې په حالت کې راخستی وای ځکه د بیا تمنا دا چې روژه څومره قدر د الله په حضور کې لري کاش د مور د پیدایش سره وروسته زه په روژه کې وای نن ما دنیا سره رخصت د روژه مات پر طرف د آخرت و طرف ته راخستی وای ځکه د دغه افسوس او د ارمان په خاطر د دې حسرت او د ناامیدۍ په خاطر باندې همیشه پر حالت د زکندن باندې هغه د پر دې تندي باندې خوله ښکاره کیږي یا پر دې پزه باندې دا د تکلیف ورکوي خوله بدن کې خوله یو بزرگ ادرې ته مراقبه وکړه او د کشف په ذریعه باندې الله تعالی د دې مردگانو حال ښکاره کړي یو مرید ورسره دی ورته دا مردگان په کوم حالت کې ویني د یو قسم ورته خوري وای زما د خدای فزاد قسم چې د دې خلکو سره د دې روژو د دې عباداتو د لمنځو څومره افسوس دی چې موږ په دې کې څومره لاپروايي وکړه او زموږ څنګه په غفلت کې تېره سو ورته هغه افسوس د یو مړي ده چې د پر دماغ باندې سپور دی ورته په خدای قسم کې پر دې ګرد انسانیت تقسیم کې هر انسانیت بلې ونی سي هغې به د هغه افسوس برداشت رانه وړي چې روژه پر ما باندې راله او زما څه په څنګه غفلت کې تېره سوه تراویح پر ما باندې رالی په هغې کې ما څومره سستي وکړه او کم قسم د عباداتو ورځې وي کم قسم د عباداتو شپې وي او په هغه ورځو شپو کې زما څه په کم قسم غفلت وسو د هغې غفلت په خاطر چې نن دی په قبر کې په کم ناامیدي کې په کم افسوس کې پروت دی نو د هغې افسوس برداشت بیا د ټوله انسانیت نشي کولی ملایکې د هغې مردگانو څه پوښتنه کوي په قبرو کې ورته په کم شي باندې دومره په غم کې یاست او دومره په افسوس کې یاست او د کم شي دومره ارمان او حسرت در سره دی چې ستاسو یو ګړی د حسرت او اسما ارمانه څه فارغه نه دی ورته د دنیا پر دې شو کورو باندې حسرت دی چې هغې پاته سو تاسو په دې خاورو کې پراته یاست د دنیا پر دې شو لباسو باندې حسرت دی چې هغې در څه پاته سو نن تاسو په سپین کفن کې پیچلي یاست ایا د دنیا پر دې شو خوراکو باندې حسرت دی چې هغې در صفاته سو نن ستاسو بدنونه د چنجانو خوراکه ده نو هغه مردگان دی ملایکو ته وایي ورته زموږ په خدای قسم د دې بنګلو د دې کوټیو حسرت نسته ځکه د دې ګټه موږ ته په دې قبر کې نسوه ښکاره د دې لباسو زموږ سره هیڅ حسرت نسته چې کوم لباسونه زموږ څه پاته سو د هغې نفع او ګټه موږ دې قبرو کې نه ولیدله او زموږ سره دومره حسرت او افسوس هغې د دې خوراکو دا نسته ځکه د هغې ګټه موږ نه ولیدله زموږ سره د یو شي حسرت دی چې هغه د روژې میاشت به څنګه تېره سو چې نن د مځکې پر مخ کم خلک اوسېږي هغې روژې دي نن د مځکې پر مخ پر هغې میاشت ته را رسېدلې ده نن هغې ماښام په تراویح کې د قرآن کریم تلاوت کوي او موږ د هغه روژو څه نامحرومه یو او موږ د هغې څه بې نصیبه یو او زموږ د هغې تراویح څه بې نصیبه یو زموږ په خدای قسم چې زموږ د زندګۍ ټوله لوی حسرت او افسوس پر دغه شي باندې ده نو ځکه چې کم څوک قبرونه په دې میاشته کې ورسېدو هغوی ته د دې میاشتې قدر ور معلوم سو چې کم څوک په قبرونو کې پراته دي یا پر حالت د زکندن باندې هغوی د دې روژو د دې تراویح په کم حسرت کې دي په کم ارمان کې دي په کم افسوس کې دي او پر خپله زندګي هغوی ته کم حسرت او افسوس لري کتابونه لیکن نن که دا مردگان د دې قبرو سره وغورځي
زما په خدای قسم چې یو سړی به هم د کور و طرف ته تګ لا نه وکړي، د ټولو به منډه در دې جومات او در مسجد ته وي، ځکه هغوی ته په دې قبرونو کې د جومات او د مسجد د ناستې درک ولګېدی چې کله دی راپورته سي د ټول به یو د سیر و سیاحت پر طرف به سفر نه وکړي، د هغې سفر به یا د حج، د هغې سفر به یا د عمرې، د هغې سفر به یا د دیني، د هغې سفر به یا د علمي، په دې خاطر چې په قبر کې هغوی ته د دې سفرو درک ولګېدی. نن که هغه د دې قبرو سره پورته سي په ټولو مردګانو کې به یو داسې نسي پیدا چې زه څنګه مال را جمع کم، بلکې هغوی به ټولو په دې تلاش کوي چې زه به مال څنګه زله تقسیم کم، ځکه هغې قبرو کې دا ګټه نه ولیدله چې د مال په را جمع کېدو کې کومه ګټه ده، هغه ګټه د دوی په نظر نه ورله، د دوی په نظر هغه شی ورلی چې د مال په تقسیمېدو کې څومره ګټه ده. په دې خاطر باندې د روژې ډېره مبارکه میاشته ده او دې میاشته کې الله تعالی رحمت راځي، د الله تعالی د اسمانو جنتو دروازې خلاص دي او د انسانیت د مغفرت او د بخښنې دپاره الله تعالی په دې میاشته کې بهانې لټوي چې بنده یو څه خو وکړه چې زه دې مغفرت وکړم، ځکه د هغه مبارکه میاشته ده چې الله تعالی په خپله پیغمبر حدیث قدسي را نقل کوي الصوم لی و انا اجزي به، روژه بنده زما دپاره نسی د دې بدله زه ورکوم. دا د الله تعالی او د بنده په مابین کې خفیه معاهده ده چې بنده به دا روژه صرف د الله دپاره نسی، لکه چې نسی، ځکه دا روژه د بندگانو دپاره نسی کېدی، که د بنده دپاره یې سړی په غسلخانه کې د تندې په حالت کې اوبه څښلی سي، سړی چې کله په نیر کې غوټه سي په پټه باندې څښلی سي، نو د بندگانو څخه په هر شکل باندې سړی خپل عبادت پټ ساتلی سي، لیکن د الله تعالی دپاره ده، چونکې د الله تعالی وایي الصوم لی، روژه صرف زما دپاره ده و انا اجزي به، زه به خپله جزا او بدله ورکوم. د دې روژې بدله په قیامت کې د الله تعالی د شان مطابق ده. تاسو ګورئ یو سړی سائل دی سوال رالی چې کله ما ته ودرېدی زه چې ډېر همت ولرم نو هغې ته به سل کالدارې ورکړم، لیکن چې کله یو مالداره سړي ته ودرېدی هغې په سل کالدارې شرمېږي، هغې د سلو بجای زر کالدارې ورکړي، او چې کله یو د ملک بادشاه ته ودرېږي هغې بیا په زر باندې شرمېږي، د زرو بجای هغې ته په صدقه کې په لکونو باندې ورکوي. لیکن چې کله الله تعالی ته یو سائل ودرېږي، الله تعالی وایي دا زما دپاره سوال دی، د دې بدله به زه ورکوم، نو بیا بدله الله تعالی د خپل شان مطابق ورکوي. الله وایي زما دپاره دې روژه ونیوله او د دې بدله به زه درکوم. چې کله د قیامت میدان کې انسان راسي د خپلو اعمالو سره، نو لمنځونه راسي، حجونه راسي، روژې راسي، ټول عبادتونه راسي او هغوی د غرونو په شان باندې کښېښول سي. لیکن دی بنده سه چې کوم تجاوزات په دنیا کې سوي دي، ګناه ځینې سوې ده، د هغې قرضدارانو پوروړي راس او هلته چونکې د قرض پوره کېدل په بل شکل نه دي، نو الله تعالی ملایکو ته اعمال ورکوي، نو اوله ابتدا د لمنځو څه ځي، لمنځونه ټول پوروړي وړي، په حجونو باندې شروع کېږي، حجونه پوروړي وړي، او په صدقو خیراتونو باندې شروع کېږي او هغې پوروړي وړي. لیکن چې کله د روژې نوبت راورسېږي، الله تعالی ملایکو ته وایي بس الصوم لی، روژه زما دپاره ده و انا اجزي به، د هغې بدله زما سره ده. نو بیا چې د هر چا سره هر څه ظلم سوی، لمونځ به یوسي په قیامت کې، او حج به یوسي، او زکات عبادت به یوسي، او د نفقې او د صدقې او د خیرات عبادت به یوسي، لیکن د روژې عبادت د بنده سره هېڅوک نسي وړلی. که چیرې د روژې سره د هغه سړي پر دې بنده باندې پورونه باندې، الله تعالی په خپل فضل و کرم سره پورونه ورپوره کوي. الله وایي الصوم لی و انا اجزي به، روژه زما دپاره نیولې ده، د روژې زما بغیر بل څوک بدله نسي ورکولی. نو ځکه دا ډېره مبارکه میاشت دی او د دې میاشتې عبادت بیا پر سړي باندې په کال 12 میاشتې کې په دې شکل نه راسي. حضرت موسی علیه السلام کوی تور ته رالی، کوی تور باندې د الله تعالی سره کلام او خبرې کوي، او دی وخت کې حضرت موسی علیه السلام کلیم الله دی، د الله سره خبرې کړي دي، په ټولو انبیاو کې دا لقب ده دی، او دی کوی تور باندې د الله تعالی اواز اوري، او الله تعالی ورته یا موسی انی انا ربک، زه ستا رب یم. حضرت موسی علیه السلام دستي الله ته یا الله زما څه زیات چې زما او ستا په مابین کې اوس څومره قرب و نزدېکت دی، ستا اواز زما په غوږ کې دی. آیا په دې ټوله انسانیت کې یو وخت یو نبي ته، یو ولی ته، یو انسان ته دومره قرب و نزدېکت ستا ور نصیب کېدی شي؟
الله تعالی ورته موسی ته څه معلومه ده؟ زما د بندگانو کې، زما د انبیاو کې، زما د انبیاو امتو کې آخرنی امت را روان دی. ورته موسی د روژه مات پر وخت چې زما او د هغې په مابین کې څومره قرب و نزدېکت دي. ای موسی اوس زما او ستا په مابین کې 80,000 د نور حجابه دي، د نور زما او ستا په مابین کې 80,000 پردې دي. ورته زما د په عزت و جلال قسمي چې د روژه مات پر وخت زما او د هغه بنده په مابین کې یو حجاب لا نه. حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی دربار کې خواست کی الله دا امت ما ته راک چې ستا سره د هغې دومره قرب او نزدېکت راځي او ستا او د هغه په مابین کې دومره نزدېکت دی چې زما او ستا په مابین کې 80,000 حجاب دی او د هغې سره ته یو حجاب نه لرئ. ورته دا امت ما ته راکه. الله تعالی ورته موسی ته ډېر مخته هغه امت ډېر وروسته را روان دی، نو هغه امت ستا په نصیب کې نشي راتلی. حضرت موسی علیه السلام دویمه غوښتنه کوي الله د دې امتیانو صرف رنګونه په ما ووینم چې د هغې هغه چهرې هغه رنګ زه ووینم. الله تعالی بیا ورته موسی ستا او د هغې د زمانې ډېر تفاوت و فرق دی نو د هغې رنګ ته نسې لیدلی. آخر حضرت موسی علیه السلام یوه آخري تمنا کوي یا الله صرف اواز یې ور باندې واوره بس. الله تعالی پر عالم الارواح باندې ندا کوي، اواز کوي ورته یا امت احمد د دې انسانانو د ارواحانو سه یو ندا یو اواز را پورته کېږي جواب ورته لبیک و سعدیک ما تقول یا ربي یا الله موږ په خدمت کې ولاړ ته څه راته وایې. حضرت موسی علیه السلام پر کوی تور دی او تورات یې په لاس کې دی چې کله دا جمله واورېده د دې امت جواب یې واورېده یا الله څومره بهترینه جمله ده، څومره بهترینه ندا ده، څومره بهترین आवाज دی، څومره بهترین جواب دی. برای تورات پر مځکه باندې کښې شوی، برای دعا شروع والله اللهم اجعلني من امت احمد یا الله ما په دې امت کې شمار که بس. نه تورات غواړم نه نبوت غواړم، صرف په دعا باندې غواړم دا یا الله زما په دې امت کې شماره نه وسي. نو دا هغه امت دی چې د دې د روژه مات پر وخت باندې د خپل رب سره دومره قرب او نزدېکت دی. لصائم فرحتان روژاتي ته الله تعالی بې خوشحالۍ ورکوي. فرحة عند افطاره یو د روژه مات پر وخت خوشحالي ده. بعضې وخت کې د روژه مات پر وخت خوشحالي خلک د روژې د ماتېدلو خوشحالي ده. ډېر محدثین د الله تعالی د قرب خوشحالي ده چې دې وخت کې د خپل رب څومره نږدې سره. و فرحة عند رؤیة ربه چې د قیامت په میدان کې د خپل د رب دیدار کوي بیا به روژاتۍ هلته ډېر خوشحالی. نو ډېرو انبیاو د دې روژه مات د دې روژې په خاطر باندې په دعا باندې دا غوښتې ده چې الله تعالی مې په دې امت کې شمار کړي. هغې کې د حضرت عیسی علیه السلام دعا قبله سوې ده چې د دې انسانیت په آخر کې به راځي الله تعالی به په دې امت کې شماري او قبر به د پیغمبر علیه السلام په حجره مبارکه کې جوړېږي. نو ما درته ویل ډېره مبارکه روژه ده او ډېره د عباداتو روژه ده، د الله تعالی د رحمتونو روژه ده. ځکه روژه نفسي ډېر لوی عبادت دی. پیغمبر علیه السلام من صام یوما تطوعا یو سړي یوه ورځ روژه ونیوله، نفلي روژه ده، د روژې میاشته نه ده. ثم اعطي ملء الارض ذهبا الله تعالی دا ټوله کوره د سرو زرو ورته ډکه کله، د شرق صدر غربه پورې، د جنوب صدر شماله پورې، د اسمانه صدر مځکه پورې دا ټوله فضا د سونې ورته ډکه سوه. لا پیغمبر علیه السلام لم یستوفي ثوابه دون یوم الحساب د قیامت د میدان څخه مخکې د حساب نصیب رکېدی نه د یوې روژې بدله الله پوره کوی سي، نه په دې دونه سونه باندې پوره کېږي، نه په دې دومره مال و دولت باندې پوره کېږي چې کله د قیامت میدان رالی او جنت رالی د جنت نعمتونه رالو بیا به د دې روژې بدله الله تعالی هلته ورپوره کوي. یعنې دا معنا چې په دنیا کې څه دي، چې په دنیا کې څومره اشیا دي، چې په دنیا کې څومره بادشاهتونه دي، په دنیا کې څومره دولتونه دي، دا که ټوله د یوې نفلي روژې بدله سړی وبولي هم د نفلي روژې بدله نسي پوره کېدی. لیکن که سړی فرضي روژه ونسي، په ښه شکل یې ونسي، پیغمبر علیه السلام وایي زوجه الله بكل لیلة 100 حور من حوراء الجنه د هر روژه مات پر وخت د الله د طرفه د 100 حورو سره نکاح ده. چې کله یو سړی روژه ونسي او روژه مات کوي او په جنت کې د الله تعالی د طرفه د حورو سره نکاح روانوي. د څومره حورو سره نکاح ده؟ د 100 حورو سره نکاح ده.
څنګه حورې دي چې الله تعالی هغې ته دومره حسن او سیرت او دومره ښایست ورکړی که د هغې د یو نوک د دنیا ته راښکاره سي د دنیا لمر به تاریک سي لکه لمر چې راوخیږي تاسو ګورئ د بجلۍ رڼا ورکه سي دغه رقم چې د هغې ګوته د دنیا ته ښکاره سي د هغې د رڼا په خاطر به د لمر رڼا کمزورې سي که د هغې د لاړې یو څاڅکی یو سمندر ته وغورځي دا 9 سمندره دي دا به ټوله د شهدو څه خواږه سي د هغې خبرو کې الله تعالی دومره ذوق یې ښه دی که د یو مړي سره خبره وکړي هغې به د دې د خبرو د ذوق او د خوند سره وغورځي د هغې په بدن کې داسې صفایي ده چې د هغې د اډوکو په درمیان کې مغز ده په غوښه کې دننه معلومیږي د هغې بدن په 80,000 جوړو کې پټ لیکن بیا هم بدن ور معلومیږي ځکه هغه جوړې د نور جوړي او نور وزن نه لري د هغې د سر یوه دوپټه که چیرې د دنیا کې سره خوره سي نو د ټوله دنیا کې به د هغې خوشبویي سره ولاړه سي حضرت جبرائیل علیه السلام جنت لرالی الله را واستوی حضرت جبرائیل علیه السلام په جنت کې یو برېښنا سوه حضرت جبرائیل علیه السلام پر سجده باندې پرېوت حضرت جبرائیل علیه السلام دا خیال سو چې د الله تعالی دیدار دی نو چې په حالت د سجدي کې یو کمزه رڼا ده او برېښنا وي الله تعالی ورته جبرائیل سر راپورته کولی پر سجده ورته زما دا اراده سو چې جنتونو کې ستا دیدار دی رڼاګانې دي زه چې په حالت د سجدي کې وکم الله تعالی ورته جبرائیل زما دیدار نه دی د جنت یو حورې وخندل د هغې غاښ ښکاره سو د هغې د غاښ برېښنا پورته سو نو هغه حوره کې الله تعالی داسې حسن یې ښی دی داسې ښایست یې ښی دی په هغې کې داسې ځلېدل دي په هغې کې داسې رڼا او برېښنا ده چې د هغې په حسن باندې جبرائیل علیه السلام هم په دوکه کې راسي چې کله هغه جنتي دی حورې ته ګوري یو روایت کې راځي چې دی به د حورې په دې حسن کې داسې محوي چې دا یو لاس به در دې څنګل لاندې نیولی په 80 کاله کې به دویم څنګل اوښتلو دی وخت نه کې پیدا او در 40 کاله پورې به دی د سترګې رب کول موقع نه کې پیدا چې دی به د هغې حورې په حسن کې داسې غرقي د هغې په حسن کې به دی داسې محوي د هغې په حسن او کتلو په دیدار کې به داسې بېخوده وي د پیغمبر علیه السلام وایي زوجه الله بكل لیلة 100 حور من حراء الجنه د هر روژه مات پر وخت الله تعالی د روژاتي د دغه رقم 100 حورو سره نکاح کوي او حورې به چیرې په کم کور کې به وي و بنا له بیت فی الجنه الله تعالی د هر روژه مات پر وخت د ده دپاره کور تیاروي په جنت کې څنګه کور یې جوړېدلې څنګه یي لبنة من یاقوت حمراء یوه خښته د سرو یاقوتو سه ولبنة من زمرد خضراء یوه خښته د زرغونو زمرودو سه ولبنة من لؤلؤ بیضاء یوه خښته د سپینو ملغلرو سه او خښتې فصه لګېدلې دي میلاتها المسک د هغې خټه مشک دی د هغې لارې و حسباؤها اللؤلؤ د هغې لارې ټولې ملغلرې دي او بطحاؤها یاقوت په هغې کې کوچنۍ غونډۍ د یاقوتو دي و حشیشها الزعفران د هغې چمنیان د زعفران دي و عرشها سقف الرحمن د هغې عرش د الله چت دی د هغې چت د خونې د الله تعالی عرش دی الله تعالی په دې ټولو کائناتو کې زیات ښایسته عرش پیدا کړی دی او د عرش دیدار الله تعالی په جنتیانو ته د خپلو حالاتو مطابق ورکوي چاته په ټوله جنتي زندگی کې یو ځل د عرش دیدار دی او چاته په هفته کې یو ځل دی او چاته په میاشته کې یو ځل دی چاته څنګه دی چاته څنګه دی لیکن چې د کم چا دپاره د روژه مات په بدله کې الله تعالی په جنت کې کور جوړ کړي هغه نیک وخته چې د خپلې خونې چت ته ګوري نظر یې د الله پر عرش باندې لګېږي او څومره غټ کور پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک دی لو انت الدنیا كلها کچیرې د دې مځکې ټوله کوره راواخې لوضعت فيها د دې کور په یو کونج کې کښېږدې لکانت بمثلة مرأة عنز من الدنیا فيها لکه د وزې یو کوچنی بچی چې راواخې د دنیا په یو کونج کې کښېږدې د وزې یو کوچنی بچی چې د ټولې دنیا په یو کونج کې کښېږدې د هغې او د دنیا چې کم غټوالی او کوچنیوالی مناسبت دی که چیرې د دې دنیا ټوله کوره ور واخې د کور په کونج کې کښېږدې هم دومره کوچنی معلومیږي لکه په دنیا کې چې د وزې بچی معلومیږي نو د روژه مات پر وخت د 100 حورو سره نکاح او د روژه مات پر وخت باندې د روژاتي دپاره الله تعالی په جنتونو کې دا کورونه جوړوي او چې کله شپه راسي تراویح راسي دا د دې امت نیکبختي ده د مخکینی امتونو آسماني کتاب دا د دې په لمنځونو کې نه ویل کېدی
یا به په ذکر سره لمونځ کېدی یا به په نوره طریقه سره کېدی. صرف دې امت الله تعالی دا فضیلت ورکوي چې د دې آسماني کتاب چې د الله تعالی د ذات سره ښکاره سو را صادر سوی دی هغوی د دې په منځو کې ویل کېږي. نو بیا تراویح روانې سي او تراویح چې کاغي باندې د هغې په عبادت کې شرکت کول. نن دې زموږ پر حال باندې الله رحم وکړي. موږ د دې تراویح په باره کې څومره غافل خلک، څومره د غفلته ډکه زندگی. کوشش دا کوو هر ځای پوښتنې دا دي چې کم جماعت کې از لنډې تراویح دي او کم جماعت کې چابکې تراویح دي. او بیا زه هغه تراویح ته ځان رسوم، خدای دې ما پر دې خبره باندې معاف کړي چې هغوی کوشادیان په داسې شکل تراویح کوي لکه سړی چې د یو عبادت سره مذاق و مسخرې کوي. زه چې دغه تراویح حال واورم زه ورته همدا تراویح خو چې ته ماته وکړې زما په خدای قسم ماته منظوري نه دي، نو د الله د شانه سره چې کوم عبادت لایق دی الله ته به څنګه منظوري. لکه سړی چې مسجد له ورسي یو ساتکی ستاسو د مخه بې ادبي معاف ساتکی عملې سره ووایي ورته پر خپل مخ ولاړ سي. زه وایم دا خو د ټولې ورځې عبادت یې بې وخته داسې نه په دې تراویح دې برباد کړي. حالانکه الله تعالی ته کوي، الله څنګه عبادت غواړي. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله، حضرت سفیان ثوری رحمه الله، د هغې عبادات به په عامو کلو کې داسې وو چې در سهاره پورې به د عبادت کوئ. لیکن چونکه عبادت د الله تعالی و ذات ته کېدی، سهار به د ده پر مخ باندې داسې ناامیدي وه لکه یو سړي چې ټوله شپه نعوذ بالله په زنا کې تېره کړي. ځکه د خولې څه به یې دا چیغه ختله، قل ما عبدناک حق عبادتک، یا الله چې څنګه عبادت دې حق و هغسې عبادت خو مې نه وکړې. وما عرفناک حق معرفتک، یا الله چې څنګه معرفت ستا د شان سره مناسب و هغه شان خو مې نه وکړې. نه زما عبادت ستا د شان مطابق و یا الله، نه زما معرفت ستا د شان مطابق و، نه زما شپه چې ستا د شان سره څنګه لایق وه هغسې تېره سوه، نه زما ورځ چې ستا د شان سره است. نو ما درته ویل دا خو ته د کلي مشر ته نه کوې، دا خو ته د املا صاحب دپاره نه کوې. د دې عبادت مستحق او د دې عبادت پیښېدونکی ذات هغه د الله تعالی ذات دی. الله تعالی د خپل شان مطابق عبادت غواړي. نو ما درته ویل چې یو ځل خو په دې کې لګیا چې په کوم مسجد کې لنډې تراویح دي. زه چې لنډې تراویح نه سي را فایده، بیا ټول ورځ ټولو په دې سوچ کې چې کوم مسجد کې حافظ څنګه وایي، په کوم مسجد کې حافظ څنګه وایي. صحابه کرامو د حضرت عمر دور کې تراویح را روانې سوې. صحابه کرامو به چې به کور ته د مسجد څخه تراویح راتلو، بیا به ډېر ځله زنانو ته لږ په سخته لهجه باندې ګډو چې تاسو سالنو نفقه ژر راواخې اذان کېږي. نو بیا به د هغې ټوله شپه په تراویح کې وله او سهار چې به دوی کور ته راتلو نو داسې حالت کې به راتلو چې د پیشلمي به ډېر ناوخت و. نو بیا به زنانو ته ژر ویل چې تاسو سالن ژر راواخئ، تاسو اوبه ژر راواخئ، تاسو د ضرورت اسباب ژر راواخئ، هسې نه چې اذان را باندې وسي. په دې خاطر معامله د الله سره ده، معامله نه د یو بنده سره ده، نه د یو انسان سره ده، نه د یو کشر سره ده، نه د یو مشر سره ده. او الله تعالی دا ستا ټوله عبادتونه ګوري. دا څه چې سر سنډې د مځکې مځکې وایې په سجده کې الله تعالی دې ته منتظر دی، دا هم ګوري. نو زما چې تراویح در دې ځای پورته سوي نه دي چې اسمان ته رسېدلي نه دي، بیا په یو بدبویه کپړه کې پیچل سوي نه دي، پر دې مخ پوښتل کېږي چې ضیعک الله کما ضیعنی. د روژې مبارکې تراویح وې، د روژې مبارکې شپې وې، تازه داسې ضایع کړم الله تعالی دې ورته دغسې ضایع کړه. بیا هغه تراویح په یو کپړه کې پیچل کېږي، بیا د اسمانه څه برته راشوه کېږي، د اسمان دروازه د قبولیت هغې ته نه وي، ورته ضیعک الله کما ضیعنی، الله دې داسې ضایع کړه. څوک په دې باندې فخر کوي زموږ مولوي صاحب یې په 25 منټه کې خلاصوي، د خدای په خاطر څو رکعاته دي په 100 منټه کې خلاصوي. ما درته ویل که چیرې دلته یو سړی و دا مخ ته ورته ودرئ چې یاره ته د تراویح ته ګوره، د تراویح ستا دپاره کوي، هغه به څه ورته وایي چې تاسو په ما باندې مذاق کوئ، تاسو په ما باندې مسخرې کوئ. نو دا عبادت خو د یو بنده قابل قبول لا نه وي، نو د الله تعالی په شان کې به څنګه قبول. نو ډیره مبارکه میاشت ده، د خدای په خاطر ډیرې مبارکې شپې دي. مې ضایع کوئ، غفلت مه کوئ، لاپروايي مه کوئ. د خدای په ذات قسم چې هم پر حالت د زکندن ارمان وکړئ، او د خدای په ذات قسم چې هم د قبر تورو کندو کې ارمانونه ورپسې وکړئ چې څنګه راسه تېرې سوې، څنګه مې غفلت وکړي او څنګه زندګي را باندې تېره سوه. پیغمبر علیه صلات وسلام حضرت عثمان رضی الله عنه چې به رالی تراویح باندې به ودرېدی، نو په اول رکعت کې به د الف لام میم سره روان کوي،
او د اول رکعت رکوع به پر والناس باندې کوله. دا د هغې انفرادي عمل و، انفرادي تراویح وې چې بیا به په یو رکعت کې هغې قرآن د الف لام میم صدر والناس پورې وایي. او ما درته ویل د عامو صحابو به دا معمولو چې هغې به د تراوسه کور ته راتلو نو بیا به زنانو ته په غوسه و چې تاسو ژر لوښې برابر کړئ، تاسو ژر سالن راواخئ ځکه پر موږ سپېدې راوچاودل کېږي او اذان راباندې کېږي. هغې به دا شپه د خوب نه بلله، هغې به دا شپه د خبرو نه بلله، هغې به دا میاشته د مجلسو نه بلله، هغې به په دې میاشته کې د چا سره تعلق نه ساتئ، هغې به بیا ټوله شپه په عبادت کې تېروله. نو هغې خلکو روژې ونیوې، هغه خلکو تراویح ونیوې. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي کتبه الله بكل سجدة 1500 حسنه. د سجدې د هرې د تراوو د هرې سجدې په بدله کې الله تعالی انسان ته په عملنامه کې 1500 نیکۍ ورلیکي. 1500 نیکۍ. ما درته ویل چونکې دنیا نیکۍ دا د آخرت سکه ده. دنیا کې زما استاد زندگی په کالدارو ده، که زه دا درته وایم چې پر هره سجده 1500 کالدارې دي، بیا خو ستا ښه سر په خلاصېږي. ځکه د دې زمانې ضروریات د انسانانو په کالدارو پوره کېږي، د دې زمانې سکه کالدارې دي. لیکن ما او تا باندې د مرګه څه وروسته قیامت کې یو زندګي را روانه ده، د هغې یوه ورځ 50,000 کاله ده. هلته زما او ستا سکه دغه نیکیانې دي. که د کم چا سره نیکیانې ورسره هغه مالداره دی، چې د کم چا سره کمي هغه مسکین دی، چې د کم چا سره ډېرې هغه په راحت دی، چې د کم چا سره کمي هغه په مشقت کې دی. او د دې نیکیانو د ګټلو دپاره زمانه دغه تراویح دي چې الله تعالی پر هره سجده باندې 1500 نیکۍ شماري. ستاسو په خیال چې یوه تراوه زموږ څه قضا سوه، زموږ څومره نقصان اوس دنیا کې که پیسې در باندې نقصان سي په بله ذریعه به یې وګټې، په بله ذریعه به یې وګټې، په بله ذریعه باندې. لیکن دلته چې په کومه ذریعه باندې تاسو ته نیکیانې ستاسو څه تېرې سي، بیا د هغې د ګټې بله داسې ذریعه تاسو ته په اسانه نه میلاویږي. او یو روایت کې راځي چې پر هره سجده باندې الله تعالی د تراوو 80,000 محله په جنت کې ورکوي. که ته ما ته وایې چې جنت کې دومره محلات، دا زما او ستا د عقل خبرې نه دي. زما او ستا عقل په دنیا په چاردیواري کې دغومره محدود دی چې بس د اسمان هم ځکه معلومولی سي، غر و دره معلومولی سي. چې کله قیامت لورلو، جنت لورلو، بیا په عقل کې دومره استعداد دی چې 80,000 محلات څنګه وي، او 80,000 محلات د انسان په کومه ګټه وي، او 80,000 محلات به انسان څه کوي. یو حدیث شریف کې راځي چې الله تعالی به دا ټوله جنتونه انسانانو ته ورکي، پر یوه سجده به هر جنتي ته 80,000 محله ورکي، لیکن بیا به هم جنت خالی ولاړې، دومره غټه رقبه وي. بیا به الله تعالی بل مخلوق پیدا کوي جنت ور باندې ډک. د مور په نس کې چې بچی په عقل کې د غومره استعداد چې بس لو دنیا د مور نست، چې د مور د نس راوبسې بره دی ژاړي وایي دا دومره دنیا مې وجره څه واست. په دې اسمانو مځکو د سر نه خلاصېږي چې دنیا کې رالو اسمانونو مځکې ولیدو، بس په عقل کې دومره استعداد دی چې اوس اسمانونو مځکې ورمالمېږي، و جنت نه ورمالمېږي چې د هغې به څومره غټوالی. لکه اوس چې ما او تا د مور د زندګۍ د نس د زندګۍ تصور وکړو چې هلته به نو زما څومره تنګه زندګي وه، زما خوراک د مور وینه وه، نو سړي د هغه زندګۍ او د هغه خوراکه څه زړه مات سي. دغه رقم چې ما او تا الله تعالی جنت له ورولي، د دې دنیا تنګي، د دې دنیا ژوند، د دنیا زندګي او د دنیا د خوراکو چې ما او تا تصور وکړو، بیا به هم داسې د دې دنیا څخه زړه ماتي لکه په دنیا کې چې د سړي د مور د نس د زندګۍ څخه. ځکه هلته عقل کې الله تعالی استعداد ډېر زیات کړي. نو الله تعالی پر تراوو باندې پر یوه سجده باندې 1500 نیکۍ دي، او د تراوو پر یوه سجده باندې 80,000 محله په جنت کې دي. لیکن یوه سخته خبره کوم، هغه دا چې دغه پر روژه مات چې الله تعالی د صلح حرو سره نکاح کوي، یا دغه پر روژه مات چې الله تعالی قصرونه په جنت کې جوړوي، یا پر دې تراوو باندې چې پر هره سجده باندې دومره نیکۍ دي، پر هره سجده دومره محلات دي، دا و کم روژاتي ته ورکوي چې هسې سړي خوله بنده که بس هغې ته ورکوي؟ نه، پیغمبر علیه السلام د دې دپاره 4 شرطه لیکلي چې دغه سړي سره به په روژه کې د دې 4 شرطو رعایت و مراعات وي. اول شرط یې دا لیکلی دی من صام نفسه فی رمضان، چې هغې به په دې خپل نفس روژه نیولي، د خپل نفس به کنټرول کړی. شیطان الله ځینې تړلی دی، نفس به ده تړلی، نه به شیطان دته متوجي، نه به نفس دته متوجي. محدثین د دې معنا دا کی چې د هغې به د حرام نفقې څخه ځان ګرځولی،
د هغې روژهمات به پر حلاله نفقه وي، د هغې پیشلمی به پر حلاله نفقه وي، د هغې د بچو او د هغې د خاندان نفقه او روژهمات و پیشلمی دا به پر حلاله نفقه وي. که ستا روژهمات هم پر حرامه باندې دی او پیشلمی دې هم پر حرامه باندې دی، نو په مابین کې چې کومې روژې دي پیغمبر علیه السلام وایي کم من صائم لیس من صیامه الا ظمأ، چې کم روژاتۍ دغه رقم روژې نسی هغې ته د تندې بغیر بل څه نور پاتېږي، بس خپله تنده ده ورباندې تېره سوه، د الله دربار کې څه قدر نسته، نه قبولیت ستا د الله دربار کې، نه د دې عوض ستا د الله دربار کې، نه د حرو نکاح ستا د الله دربار کې، نه د قصرونو جوړېدل ستا. په چیش باندې حرامېږي چې درواغ دې ورکول حرامه ده، چې دوکه دی مسلمان ته ورکه حرامه ده، چې د خپل شي عیب دی د مسلمانه څه پټ کوي حرامه ده، چې مسلمان دی ورکې خطا یستی حرامه ده، چې د مسلمانه څه دی په پټه باندې یو عمل وکړي هغې ته دی هغې سره دی خیانت وکړي حرامه ده، چې رشوت دی کې ورکړي حرامه ده، د سود په شکل حرامه ده. د حرام مختلف اشکال دي، د دغه اشکالو څخه به دی سړي ځان کتلی. نو اول شرط دا دی من صام نفسه فی شهر رمضان. دویم شرط دا دی ولم یعمل خطیئتا، روژه کې به ګناه نه یې کړی. زه وایم چې دا ډېره ګرانه ده، زما او ستا پر حال الله رحم د الله د طرفه دې رحم راسي چې زما او ستا ټوله ورځ د فیسبوک په تصویرو باندې، حالانکه دې تصویر ته کتل دا د سترګو زنا ده، چې کومه زنانه په فیسبوک کې تا ته خبرونه وایي دې زنانې ته کتل زنا ده، چې کوم حرام تصویر د زنانو فحش تعالی راځي دا ټول ستا د سترګو زنا ده. نه زما ستا ټوله ورځ هغه د فیسبوک په تصویرو، د فیسبوک په اړولو او د ټیم پاسې په خاطر په فیسبوک باندې اخته یم. او چې کله شپه راغلی د تراویح یا کړي یا نه کړي، او چې کړي هغه په کم شکل باندې کړي، بیا زه در یو بیټکه او در یو سړکه پورې منډې وم، ولې زما ټوله شپه په چکو کې ده، زما ټوله شپه په پتو کې ده، زما ټوله شپه په کرمبوډو کې ده. نو ما درته ویل چې روژه هغې چې کله ماته سوې نه ده او تراویح چې کله سوي نه دي، نو زما او ستا هغې خو دې الله تعالی موږ محفوظه کړي. زما خو دا عقیده ده چې هغې د اسمانه پورې رسېدل نه کوي، برته زما او ستا پر دې مخ ویشتل کېږي چې الله دې داسې ضایع کړه لکه زه چې دې ضایع کړم. ځکه پیغمبر دا شرط لګولی دی ولم یعمل خطیئتا، ګناه به دې نه یې کړی. که ته د ورځې ټوله ورځ پر فیسبوک پر نیټ باندې تېره کې، نو بیا خو بغیر که تنده راله که هر څه راله بغیر د هغه تندې څه شی په شا نه درځي. که ستا ټوله شپه په تراوو کې د تراوو څه وروسته په چکو په کرمبوډو کې تېره سي، نو بیا خو د بدخوابۍ بغیر نور شی په لاس نه درځي. ځکه پیغمبر دا ښکاره ویلي دي چې ډېر روژاتیان داسې دي د روژې کې د تندې بغیر نور په شا نه ورځي، ډېر روژاتیان داسې دي د شپې خو عیب کښیني د بدخوابۍ بغیر نور څه په شا نه ورځي. ځکه روژه عبادت دی او روژه احتیاط دی او روژه کنټرول ده. الله تعالی شیطان در څه تړلی دی، نفس تړل دا ستا ذمهواري ده. دې روژه کې به دې نفس ته جلو راچوي. او ما په تېرو جمعو کې درته ویل چې کم سے کم دې نفس ته خو دوکه ورکه، په دې خپل ګریوان کې وګوره چې زه په کومه ګناه اخته یم. دا نفس عالم در دې ګریوان ونسه چې نفسه په دې میاشته کې به دا ګناه ته نه کوې، د دې میاشتې څه بغیر چې څومره میاشتې را روانې دي بیا د ګناه تا ته اجازه ده. اوس لا دوکه ورکړه دې نفس ته. او چې کله دی په دې میاشته کې د ګناه څخه محفوظه دی، نو بیا خو د الله تعالی رحمت څخه ډېره لرې نه ده چې الله تعالی به د دې میاشتې اثرات پر نور 11 میاشتې واچي او ستا نفس به په قابو کې راسي. لیکن کچیره الله تعالی د عبادت میاشته ټاکلې ده، الله تعالی د مغفرت میاشته ټاکلې ده، او ستا هغې ټوله ورځ په ګناهونو کې ده، په غلطو تصویرونو کې ده، په غلطو ډرامو کې. زه دې نوجوانانو ته وایم د خدای په خاطر که څوک د دې عادي دی، د دې یوې میاشتې چې څو ورځې پاتې دي د خپل ټلیفون ته کل پر واچوه او دې میاشته کې یو کوچنی ټلیفون د ځان دپاره پیدا کړه. نفس ته دا ته ورکړه چې نفسه د اختره وروسته چې ته په ټلیفون کومې ډرامې ګورې تا ته اجازه ده، لیکن دا د الله د رحمت میاشته ده، د خدای په خاطر میره خرابوه. او د دې میاشتې چې کومې شپې دي چې کوم سړی په کومو خرافاتو باندې اخته دی، د خدای په خاطر پر ځان رحم کول او ځان د زکندن د پښیمانۍ سره نه مخامخ کول او ځان د قبر د تورې کندې د ژړاو د پښیمانۍ سره مخامخ کول. دا شپه یا په عبادت کې تیرول، که د عبادت نه وځي کم سے کم په خوب کې تیرول. زه ډېر ځله دا وایم چې عبادت مه کوئ، نفلی عبادت ستاسو زموږ د معاشرې نه دی ضروري، زموږ او ستاسو دپاره یو عمل ضروري دی، ګناه پرېږدئ. بس
دې میاشت کې ګناه د غومره درنه ده لکه عبادات چې څومره درانه دي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دویم شرط دا لیکي ولم يعمل خطیئه ګناه به دې نه کړي. او دریم شرط دا لیکلی دی ولم یشرب مسکرا سړی به مسکر شي چرس به نه وي بنګي به نه وي او نور چې کوم نشي دي کوم مسکرات دي هغې به سړي ځان کتلی. او ولم یقذف مؤمنا ببهتان پر مسلمان غیبت به نه کړي دا ژبه به په کنټرول کې راوستلی. دی ورځو کې مجلسونه نه ورتلل، دی ورځو کې د چا په محفلو کې شرکت نه کول، دی ورځو کې په تنهایی کې په خاموشي کې دا میاشت تېرول چې کم سے کم دا ژبه خو د غیبت او د بهتانه څخه محفوظه سي. نو که سړی پر حلاله نفقه روژه ماته کي او سړی په دې میاشته کې د ګناه سزا نه وګوري او سړی په دې میاشته کې د یو مسکر او نشه آور شي سزا نه وګوري او د مسلمان د غیبت او د بهتانه سزا نه وګوري، بیا خو زه دا وایم چې د پیغمبر ضمانت دی چې پر هر روژه مات باندې د صلح حرو نکاح ده، پر هر روژه مات د جنت قصرونه دي او د تراوو په هر سجده باندې په سوونو نیکۍ دي او د تراوو پر هر سجده باندې په زرونو محلات دي. لیکن شیطان ظالم دی، نفس ظالم دی، زموږ خپله بې پروایي ده، زموږ خپله بې احتیاطي ده. نو په دې خاطر د ځان سره احتیاط کول، د دې میاشتې قدر کول او په کوم عشره کې چې ما او تا روان یو دا د مغفرت عشره ده. زما او ستا زندگی په څومره ګناهونو کې اخښلې ده. زما په خدای قسم که یا زه محفوظه یم یا ته محفوظه، په خدای قسم که یا مشر محفوظه دی یا کشر محفوظه دی. زما او ستا ټوله زندگی د ګناهونو سره لبریزه او ډکه ده. لیکن اوس پر هر روژه ماته الله تعالی په زرګونو انسانان، په کروڑونو انسانان، په لکونو انسانان د ګناهونو څخه آزادوي او د الله تعالی پر هر شپه باندې فرمان جاری کیږي. شاهي فرمان دی و یا باغی الشر و یا باغی یا طالب الخیر اقبل، اے خیر کوونکی راو مختصا، و یا باغی الشر اقصر، اے ګناهګار لږ خپل ځان په کنټرول کې واچوه. الله تعالی پر دې اسمان راسي ناره کی د منادي په شکل ناره کی و هل من سائل فيعطى له، ایا یو څوک یو څه غوښتنه لري چې ورپرای کم، و هل من مستغفر فيغفر له، یو څوک د ګناه مغفرت غواړي چې و هل من تائب فيتاب عليه، ایا یو څوک داسې سته په دې انسانانو کې چې توبه کښل غواړي چې زه توبه قبوله کړم. نو الله تعالی په شپه کې نارې وایي، الله تعالی ندا کوي، الله تعالی فرمانونه جاری کوي، الله پیغامونه جاری کوي او الله تعالی چې زما او ستا ننداره کوي. ما او تا پر کرمبورډ باندې ناست یو، ما او تا پر پتو باندې ناست یو، ما او تا پر چکو باندې ناست یو. زما او ستا شپه په پس کې ده، زما او ستا شپه په غلطو حرکاتو په غلطو تصویرو کې ده. نو بیا به د الله رحمت موږ څنګه ووینو؟ الله به د دې میاشتې په خاطر زموږ مغفرت څنګه وکړي؟ الله تعالی به په دې میاشته کې زموږ ستاسو دپاره د زندګۍ راحت او اساني څنګه راولي؟ نو بس دا میاشتې قدر وکړئ، د دې میاشتې د عباداتو خیال وساتئ، د هر روژه مات پر وخت باندې د خپلو ګناهونو مغفرت د الله څخه غواړئ. د الله تعالی سره وعده کوئ چې الله د دې ځل مې مغفرت وکړه، دوباره بیا ګناه نه کوم. نو بیا به دا میاشته زما او ستا دپاره د برکت میاشته وي، د عبادت میاشته به وي، د مغفرت میاشته به وي. بیا به زما او ستا په جنت کې د حورو سره نکاحونه وي، بیا به زما او ستا دپاره په جنت کې قصرونه وي، بیا به زما او ستا دپاره په جنت کې محلات وي. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو عبادتونه او الله تعالی دې د الله تعالی رحمتونه زموږ نصیب کړي چې دا میاشته پر موږ باندې په ښو عباداتو کې تېره سي او دې میاشته کې دې الله تعالی زموږ د ګناهونو څخه مغفرت وکړي. الله دې مې د ګناهونو څخه حفاظت وکړي او دا یوه میاشته دې الله تعالی په خپل فضل و کرم سره زموږ نفسونه زموږ په قید او کنټرول کې راولي. الله دې دا څو خبرې قبول کړي.